خان بابا عمران خان په یو وخت کې د 9 حلقو نه الیکشن ته ولاړ دی، د دې په هکله تاسو څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عمران خان د په یو وخت کې د 9 دغه حلقو نه ولاړ دی الیکشن لپاره. نو یوازې زما په خیال دا د عمران خان خبره نه ده، دلته کې دا شهر نه دا پاکستان نه دا شهر ناپرسان غونډه کې دی. که تاسو وګورئ اوس مې خبره به هم د عمران خان وکړو چې د 9 حلقو نه اوس دې کې که دی دا 9 واڼه وګټي دی خو به ساتلی یو شي که نه، نو دا 9 دا 8 نورې چې دي په دې به دا پیسه دوباره د چا خرچ کېږي دوباره الیکشن باندې د عوامو که نه حکومت به درته وایي یا الیکشن کمیشن به درته وایي چې دا نور کم اوس پرېږدي د دې پیسې به ته ورکړي دوباره الیکشن دپاره، که نه عوامو چې کم ټیکس دی هغې نه به دا پې کېږي. نو که داسې وي دا خو ګوره ته په خپله سوچ وکړئ چې انتهایي په یو داسې غریب ملک کې چېرته چې د روټۍ درک نه لګي د غریب د هغه پیسه په کم څیز باندې لګي، په یو الیکشن په یو حلقه څومره خرچه راځي، څومره وخت پې ضایع شو، هلته کې روزګار مسله وي په هغه ورځ باندې دغه وي که نه. خو سوچ وکړه چې 9 نه که دی وګټي نو دا 8 به دی خامخا پرېږدي، دا 8 چې د پرېښودی د دې باندې چې دوباره خرچه راځي په کار نه ده چې الیکشن کمیشن د دې پیسې واخلي، ځکه چې دا خو یو غریب ملک دی. خو دلته زه نه پوهېږم چې یاره دا ملک په څه روان دی، په دې کې ادارې په څه روان دي، دلته سسټم څه دی. اوس که ته د 2 نه ودرېږه بسم الله ودرېږه، خو یو خو مسله دا ده چې که تا 2 وګټلي یو خو به ته پرېږدې، نو که تا پرېښوده هغې به خامخا ته په دې چې دوباره څومره خرچه راځي اوس په دغه الیکشن باندې په دغه حلقه باندې دا به ته ورکې، د الیکشن کمیشن چې څومره خرچه راځي دا به ته ورکې. هغه خبره خو پرېږده چې یاره کوم د عوامو څومره دغه خرابېږي لکه د هغه د روزګار هغه دغه خرابېږي هغه بېله خبره ده، خو کم از کم دومره خو زیاتې مه کوئ چې اوس ګوره د یو غریب ملک چېرته چې د روټۍ بد حال دی، اوس خو خلکو ته پکې اوبه هم نه ملاویږي. دلته موږ نه چې دی نو په اوبو باندې چې دی هغه غټې غټې پیسې اخیستلی کېږي دغه کېږي، که چېرته معمولي شانتې رکاوټ راشي د هغې عوامو نه هر څه اخیستلی کېږي. خو دلته مسله دا ده چې زه به صرف فلحال حالانکې دا په هر یو د الیکشن کې داسې کېږي چې خلک 2 3 نه خو دا عام ودرېږي، او چې که 3 واڼه هم وګټي نو یو به دغه کوي که نه په یو سیټ به کینی که نه یا یو سیټ یو خپلی به دا نور چې دی پرېږدي. آیا داسې نو حکومت له نه یا الیکشن کمیشن له دا نه دي په کار چېرې هغه چې دی درته ووایي چېرې دا خو تا پرېښوده دا که ته بیا پرېږدي د دې به باقاعده خرچه ورکړې. نو زه به ستاسو په توسط سره د دې ټولو عوامو په توسط سره چې دی الیکشن کمیشن ته او دغه ته چې دی د پاکستان چې دا شهر ناپرسان دی د دې هغه دغه ته به ووایم مشرانو ته به ووایم چې یاره لږ په دې عوامو رحم وکوئ ظالمانو. اوس په خپله سوچ وکئ چې دا 9 واڼه د وګټلې دا 8 به دی پرېږدي، نو په دې 8 چې دوباره الیکشن کېږي په دې چې کومه خرچه راځي دا د عوامو د کونې نه وځي. لږ د خدای خاطر وکئ دا چې دی دا ظلم پرېږدئ په دې عوامو باندې، هر طرف نه چې دی تاسو عوامو سره ظلم کوئ. بیا چې دی څوک هم په 2 دغه ودرېږي هغه ته وایي چې یاره که دا که 2 واڼه تا وګټل یو به چې دی خامخا ته بیا دغه ورکوي د هغې چې کم ته پرېږدي په هغې چې دوباره الیکشن کېږي د هغې ټوله خرچه به ته منې. نو الله دې وکړي چې زموږ د پاکستان دا شهر ناپرسان چې دی دې کې د دې د مشرانو د سترګې روغړېږي او د عوامو په دې پیسو په دې ټیکس په دې باندې چې دی نو هغوی لږ زړه ورحموي. الله مو خار لره خوشحاله اوسئ.